پاتې ایلي. نن د واده نه پس زموږ دواړو خبرې وشوې. ما په یو ساعت بلها ډېر تپوسونه وکړل. دا راته غلې وه ولاړه د ګونګي په شانتې په خاموشي کې مو نن یو د بل ویرونه وکړل. زما لومړی پوښتنه دا وه که غلط نه یمه تو خو شاعره یې څه ذوق د شعر لرې او که نه څنګه چې ما به درته هر یو شعر ته واوا کول داسې هغه هم تا نه اورې شاعري او که نه. په تپوسونو مې یو تپوس ترې دا هم وکړ دا درته وایي او که نه چې د ځان خیال یې ساته لکه زما د شنو خالونو خریدار دی که نه دا درته وایي او که نه په زنخال یې ساته. ما تپوسونه کړل او دې راته نیولی و غوږ په دې تپوس یې لکه زړه ته رسېدلی و درد. ما ورته ویل لکه زما غوندې مین دی په تا لکه په موټي کې یې زړه دا وخت نیولی و درد. ما ورته ویل هغه سره دې قدر شته او که نه په دې خبره اول داسې مسکۍ غوندې شوه دا درته وایي چې په زړه کې دې راپټه کړمه سترګې یې ډکې شوې په زړه کې هغه نرۍ غوندې شوه لکه زما هغه په تا باندې نظمونه لیکي لکه زما دې د خبرو نه غزل جوړوي چې دې د سترګو نه پناه شي په قسم ووایه هغه زما غوندې د خپل ځانه پاګل جوړوي. زما سوالونه یې جواب نه کړه روانه شوله ویل یې کار لرم وځمه ځانه بیا به راشم ستا د پوښتنو جوابونه به هم تا ته درکړم که نن رانغلم انتظار کوه سبا به راشم. اوس د سهار سلام کې ماته ګلاب نه رالیږي د یو مات شوي زړه ستیکر راته سحر رالیږي شاید چې داسې جواب زما پوښتنې کړلې ستیکر د اوښکو هر سهار په مسنجر رالیږي ستیکر د